سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د هرات کندهار پر لویه لار د یوې ماین چاودنې له امله تر اوسه 34 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه پیښه نن سهار د فراه او هرات ترمنځ شاوس په نامه سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې یو مسافروړونکی موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین اور برابر شو. ویل کېږي په دې پیښه کې 18 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان او چین د دوه اړخیز امنیتي کمیسیون دویمه ناسته تېره ورځ په کابل کې ترسره شوه. په دې ناسته کې پرېکړه وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د شته اسنادو د وروستي کولو چارې باید چټکې شي او د ښې همغږۍ په موخه د دا ناستې دوام وکړي. د ملي امنیت شورا د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې همداراز ټینګار وشو چې ځینې وختونه د ترهګرۍ، نشهیي توکو او داسې نورو موضوعاتو په اړه د ګډ اقدام اړتیاوې چې د ګډ اقدام هوکړه پرې وشوه. ویل کېږي د افغانستان او چین د امنیتي کمیسیون لومړۍ ناسته د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې په بیجینګ کې ترسره شوې وه. د هرات د مدني او سوداګریزو ټولنو یو شمېر استازو په دغه ولایت کې د ناامنیو د ډیروالي له امله اندېښنه په ډاګه کړې او دغه وضعیت نور د نه زغم بللی دی. دوی په هرات ښار کې په یوې ناستې کې په ډاګه کړه چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه په دې ولایت کې څه باندې 3000 پیښې ثبت شوي دي. له دې سره سم د هرات سیمه ییز مسؤلین بیا د هرات اوسنی وضعیت د پخوا په پرتله ښه بولي او زیاتوي چې په دې برخه کې لا هم د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. طی چند ماه اخیر ناامنی ها، زورگویی ها، غصب زمین، قتل، ترور، دزدی ها و اختطاف دیگه به حد رسیده که کارت به استخوان رسیده و جان مردم هرات گرفته. اگر این روند پیش بره واقعیت تجارت به رکود میه و دیگه هرات فرش جمعه. مردم به فکر راه و چاره هم که خود از این کشور بکشن. اختطاف به اوج خود رسیده. حداقل روزانه یک نفر دو نفر یا به چنگال اختطافچی ها میفته که یا از دست اختطافچی ها آزاد میشه. اینا همگی مفت نمیشن، اینا باید پول بدن. ما تلاش‌های صادقانه نیروهای امنیتی هم نمیتونیم فراموش بکنیم، ولی خب میفهمیم که مجرمین یک گام از پلیس بیشتر هستند و هنوز او امنیت لازمه را که ما میخوایم نداریم. خب این درست است که بعضی چالش‌های امنیتی وجود داره، اما این به معنای بحرانی شدن وضعیت نیست. د کابل د سبز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د افغان ځواکونو د قربانیانو ورثې ته د استوګنې نمرو د اسنادو د ویش لړۍ تېره ورځ پیل شوه. ولسمشر غني په دې مراسمو کې وویل خصوصي سکتور به د ښارګوټي ته نږدې صنعتي پارک جوړ کړي او د قربانیانو وارثینو ته به هم د کارموندنې زمینه برابره شي. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په وینا دغه ښارګوټی د کابل ولایت په دې سبز ولسوالۍ کې په 8000 جریبه ځمکه کې چې څه باندې 11000 د استوګنې نمرې لري جوړ شوی، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره یې تر اوسه ویشل شوې ده. په ننګرهار کې 4 داعشیان او 7 طالبان د څرګر ملي ادارې په بېلابېلو عملیاتو کې نیول شوي دي. دا کسان په تېره یوه اونۍ کې د ننګرهار له بېلابېلو سیمو نیول شوي او خپل جرمونه یې هم منلي دي. د ننګرهار د والي په وینا په نیول شویو کسانو کې د داعشیانو د یو قمندان مرستیال او 2 طالب ځانمرګ بریدګر هم شامل دي. په کابل ښار کې د موټرو د غلا د یوې سازمان شوې شبکې یو مشر له خپل 2 کسانو سره یو ځای د پولیسو له لوري ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي دغه کس چې کفایت الله نومیږي تېره ورځ د کابل ښار د 1مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یو موټر د غلا پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. ویل کېږي له یادو کسانو څو ماستر کلیان هم ترلاسه شوي دي. او د خواجه عبدالله انصاري خانقاه چې د هرات ښار په شمال کې موقعیت لري د ترکیې له لوري بیا رغول کیږي. د هرات د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا د خانقاه د لومړي ځل لپاره څه باندې 1000 کاله مخکې د خواجه عبدالله انصاري لخوا جوړ او هلته به یې ریاضت کاوه. ویل کېږي د خانقاه د بېلابېلو پیښو له امله زیان لیدلی او اوس د ترکیې اړوند تیکا دفتر غواړي دغه خانقاه د لرغونې معمارۍ په ثبت تر 6 میاشتو پورې ورغوي. برابط از تاریخ در اینجا حضرت پیر هرات ضمن از که به ریاضت پرداختن، به طاعت پرداختن و به چله پرداختن، اکثر آثار نوشتاری حضرت پیر هرات در همینجا نوشته شده و به زیور خود جنبندی اینها آراسته شده. و این خانقاه بیشتر از 1000 سال یا اند قدامت داره. ترمیم آبیدات تاریخی یک کار ساده نیست، 2 جنبهش هم داره. یکیش که
وقتی که ما آبادات تاریخی رو احیا کردیم به هویت ملی افغانستانی، به هویت ملی اسلامی خدمت میکنیم، تقویت کنیم و دیگهش که ترمیمات آثار تاریخی هم به خاطر گردشگری مفید است. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مند.